چې ته لومړي ځل باندې کابل ته راتللې هغه کیسه څنګه وه؟ ولا کیسې خو ډېرې ولې هغه خو یو خو بدبختي وله کرانه وله بله جواله مسالې چپلکې او پوه شي ډېر سخت ژوند ولې چې مشکلاتونه زیات دي او په کلي کور کې موږ کلي کور دهقانان خلک بزګر خلک نو د هغې په خاطر کله چې راتلم دغه موټرونه ول په کاستر کې خوب مې راغی دا خپې مې پورته کړې سیټ کې چپلکې مو کاږلې دا ګړه زګړه د جمپونو چې وهلي وخت چې پاسېږم چې ګورم خپل لاندې مې چپلکې نسته ما دماغ خیال چې دا چا وهلې بس هغه خو بلا او برکت نه و سر مې چې ښکته کړ لاندې چې ګورم دا چوکۍ لاندې تلي وایي دا جمپونه چې وهلي مخکې تلي چې ګورم یو غټه پکولم پرته ده چپلکې مې په خپو کړې پکولم په سر کړه او نیغ په نیغه لاړه خپرونې ته او داسې خپرونه وله موږ ویل چې زه خلاصه به شي او هغه 4 راوند تېرېږي موږ پکې انډیواله دا اتیا اونۍ څلوېښتو کې کامیاب شو څلوېښت اونۍ شل بس تاسو هېوادوالو دعاګانې ولې دغه د هماغه برکتو نن تاسو سره دلته ناست کله چې موږ یو پروسه وله په طلوع ټلویزیون کې د خنده بازار په نوم هغه داسې یو پروګرام و چې هر څوک به راتلل د هر ولایتونو نه چې څومره کسان به ول چې افغانستان هېوادوال خپل څومره خندولی شي نو په هغې کې چې کله ما اشتراک وکړ د کور نه په پټه راغلم ولې زمونږ د پښتنو ژوند ډېر سخت ژوند ده نو د هغې په خاطر مور مې ترو خفه وله چې مزه چا اجازه هم نه راکوله نو د هغې په خاطر زه بیا په پټه راغلم چې په پټه راغلم نو یو د ژوند جالبه کیسه چې کله یو ملګری او هغې مور مې په هماغه شپه هغه وخت ټلویزیونونه چې دا بېټریګانې به ولې کېنولې چې وګورو د زوی راځي نو دا ما سره دومره خفه ده چې راغلم دومره خفه ده چې ډېره سخته خفه ده نو ما ته ویل اوس د ډېر ښه کار وکړو اوس به در پورې تربوران هم خاندي د پلار شمله دې هم جګه شوله اوس خو به ته دې نه اوس خو به بیخي کار ښه درته کار جوړېږي نو دا ډېره خفه وله او خبرې را سره نه کولې ما ویلې داسې ساده ګوره مونږ کوم غلط کار نه ده کړی دې ویل ښه کلي کې یو معلم دی زه معلم نه پوښتنه کوم ما زه معلم صاحب نه پوښتنه وکړه وایي که هغې ویل ښه کار ده لاړ شه که ویل خراب ما زه دې نه مخکې معلم پسې لاړم معلم صاحب ته مې ویل چې دغسې نه هغې ته مې انډیوال بوتل واخېستې انرجي مې ورته ورکړله پوه شي معلم ویلې ته بېغمه شه وروره چې مور مې راغله مور ته یې ویلې چې خورې دا هېڅ خبره نشته خلک ژړېدي بینځي دا کې خلک خندولي مشکل نشته ده خو بیا مور نه راضي کېدله مور خفه وه خو په ژوند کې هېوادوال یو شی ده چې دا پیسې ښه شی ده یاره مور هم خوشحاله ورور هم خوشحاله دوست هم خوشحاله که نه مور سخته خفه ده او ما ته څه کار پیدا شو بازار ته لاړم سودا پسې سودا مې راوړه د مخابراتو چوکې چې ښکته کېږم یو موټر ودرېد ما ته اشاره وکړه چې لاړم ټولو سره ټوپکونه ول او ډېر ګډوډې کواري درلودلې دي خلکو ما ته ویلې چې شیرۍ ما لیاره که دا ټوپکونه د ټوکو شیرۍ کې د رښتیا بیا نه ویل هم دا تی راسه چې لاړ شو هلته ډوډۍ خورو مال ولا یاره نه ځم ولې دا خلک هم خطرناک غوندې مال زه نه ځم ویلې ته راشه خو ډوډۍ وخوره بیا دې راځو مال ولا زه سودا پسې راغلم نو دې جب کې لاس کې دا ما د ټلویزیون اولینه ګټه د 2 دانې چې بنډل وکاږه د پنځریانو کلدارو 2 پنځري دې ما ته راکړه وایي دا ځان ته موبایل کې کارت واچو او دې وخت زه موبایل نه لرم زه راغلم وروره دا مې کلدار کړې دومره بنډل 10,000 سلګونان او جب کې مې کېښودې او کش د خوشحالۍ نه کور ته نه یم په شوی چې څنګه رسېدلی یم دروازې ته چې ننوتم دا بنډل مې نوم یې څوک چې کاږلی د کوږ کوږ روان یم او څوک بنډل نه ګوري مور ته چې مخامخ کېناستېدم پوه شو اوس هغه هم نه ګوري پیسې و خدای دا څه شی شو آخر مې دا نو د مور خو راته شا وکړو دا بنډل مې وکاږه دا شمال مې داسې خوشې کړه فر که نه دا د پیسو شمال هم خوندور شمال چې په هغې ولګېدې مخې واړه وایي دا څه شی دي مال پیسې دي که نه وایي د کوم ځای نه دي کړي دا نو 3-4 ورځې ما سره خبرې نه دي کړي وایي کومه دې کړې مال بازار کې یو چا راکړي وایي څه شی در کړې مال چې دغه ټلویزیون کې مې لیدلی دا واخله وایي نو په دې څه شی کوې ته ما زه پې څه کوم ما څه په کار راځي ته یې واخله یاره ته په لایق کې نو که چې دا پیسې واخلې که نه لکه په چوک کې چې موټر تاویږي بېرته پرې وچي که نه بنډل یې واخېسته ټپ یې راکړې خدای دې ځواني مرګ وړه کې ته ونم دې ټوکې ولې ما چې اوس نو چې دا دادم بیسه او واده خو دې کړی دی نه خو ټول خبر یو نو واده خو داسې حساب ده خدای مهربانه ده او یو مې کړی بل ته دې هم زړه دی دا خبره مه هم کوه نه زه نه وایم زه وایم چې دا حالات رانه کېدای چې دا هم خوشي کړو نو یو بله پوښتنه ده چې په لومړي ځل تاسو باندې ډېره سخته کوم ځای کې راغلی نو سخته خو داسې حساب ده چې افغان اولاد او د افغان ژوند چې د ټول په سختۍ شروع کېږي او په سختۍ ختمېږي نو زه دا وایم چې پروردګار دې زموږ او ستاسو ولس نه دغه سختي خلاصه کړي او زموږ په ولس کې د اتفاق او اتحاد راوړي تر څو د دوی خوشحالي زموږ ژوندولې موږ یوازینی واده چې کړې د خدای پاک سره دا یو واده ده چې خدای پاکه زه به ستا د بنده په سترګو کې اوښکې پرې نه دم سترګو نه به اوښکې پاکې کړم هغې خولې باندې به زه شونډو باندې به یې خندا راوړم نو موږ د اوښکو دښمنان یو نو کله ما ته مخکې مې ویله چې که زه خفه مې ما او مشکلات هم را باندې راځي خو بیا هم خپل هېوادوالو سره خوشحاله یم په هر حالات کې هغه که هر خفګان یو که خوشحالي مشکل نشته شکه چې هېوادوال مو خوشحالي مو خوشحالي او هغه یو جالبه خاطره دی وه که نه چې یو مکسر و که جوسر و خراب و هغه څه حساب و
هغه خوځدي او ټوکه وای کوم سړی وای کوم مېرمن خپل پلار کړه تللی وله بیا په خپل خاون وای شکی وله نو بیا به خپل د خاون د خسر د پلار د کور نه خاون ته زنګ وسړی چیرې هغه ویل یاره کور کې مچیریم دی کور کې یو جوسر ماشین دی ویل خو هغه جوسر ماشین چالان کړي ته کور کې هغه شاټو ساکټ به چې برق کې واچو غر 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 وای ځګول کور کې بیا به زنګ وسړی چیرې وای کور کې یاره وای هغه جوسر ماشین چالان کړي بیا به ساکټ برق کې واچو غر 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 وای ځګول کور کې صحیح ده دا خزه ناچاپی بل کور ته راغلی چې ګوري دروازه کې دومره قلف هغه مسایه کور ته ویلی چې خوري د ما میړه د نه لري دا چیرې ده هغه ویل خوري خدای کوم لري سبا چې وګورم جوسر ماشین پوری لاړ شي ما هم بیا بیرته راځي واقعا ډېر جالب و شیره د کلم داسې شوي چې یو مجلس ته ننوتی هغه مجلس هم یا فاتحه خواني او یا هم کوم بل داسې سیاسي مجلس خلک ټول داسې خفه یا په قهر ناست وي بیخي موډ یافي ته ورغلی ټول په خندا شوي او یا خوشحاله شوي ته یې لیدلی همیش بالکل ولې د موږ هیوادوال چې څومره موږ خپل هیوادوالو سره مینه لرو همدومره دوی موږ سره مینه لري ولې چې د سیزیانو ته موږ برابر شوي چې هلته هغوی موږ لیدلي یو ورځ زه به د ژوند جالبه کیسه وکړم موږ په کلي کې خو یو مړه شوی مور زه ولېږلم وایي لاړ شه دعا ته نو هلته چې زه راغلم هغه داسې یو د مړي ته اوس دعا کېدله نو دې وخت کې یو چا سترګې په ما ولګېدلې هغه ملګری وخوځه که نه هغې چې وکتل داسې هغې داسې کو داسې کې که نه اول ته مړی ونیواله بل هم په خندا شو ما بېرته څادر په سر واچو کور ته راغلم مور بېچاره ویل دا څنګه مړی و بیا یې ښخ کړو ما یاره مورې زه د مړي نه پاتې یم ولې مال بس که مړی چېرته کېده خپله د ډولو ډنګ واده ته ځم خلاصه ته نه چلېږي نو ځینې وخت خدای موږ هیوادوال دوی تا نه مینه غواړي هغه په هر حالات وي ولې موږ همیش دوی خندولي نو دوی دې ته نه ګوري چې یاره دا د غم وخت دی که د خوشحالي خپله خوشحالي غواړي خپله خوشحالي ولې دا وطن ډېر ژړېدلی دی دې په خاطر بېشکه نو دا مسلک خو ډېر سخت دی که نه بالکل د خپل مسلک یا د خپل رشتې نه کله پښیمانه شوی نو پښیمانه کېږو خو په دې دغه کوم حالات چې کله کله موږ ګورو دې دپاره پښیمانه کېږو نو کله چې زه اوس زه غواړم چې خپل ژوند دپاره دعاګانې کوم چې خدای زه ژوندی پاتې شم چې کور مې بې سرنوشته پاتې نه شي صحیح شو نو زه به یو نوی ایډیا د کوم ځای نه کوم نوی فکر به د کوم ځای نه کوم یا نوی داسې سوچه به د کوم ځای نه کوم چې زه خپل هېوادوال وخندوم دا خو په هغه وخت کې کېږي چې دلته زما ذهن ارامه وي وطن ارامه وي بدبختۍ نه وي مشکلاتونه نه وي او یو خبره بل ده د نورو ملکونو خلکو خندول ډېر اسان کار ده دوی په خاطر هغوی فقر نه پېژني مرګ نشته غم نشته درد نشته د افغانانو خندول ډېر سخت ده ولې دوی د کور کراپې راځي بېچارهګان مثال انسانان وژل کېږي فقر ده بدبختي ده نو دوی په خلکو شونډو خندا راوستل ډېر مشکل ولا چې پښتۍ ته ګوتې ړمې کړي خدای کې غاښونه ښکاره کړي یوټیوب ته ورشئ د لټون برخه کې سنرایز افغانستان ولیکئ زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ